د نقاشۍ دغه نندارتون د پیکاسو ګالرۍ په نوښت د کابل په لویدیځ کې ترسره شو چې پکې 40 ځوانانو چې ډیری یې نجونې وې 150 هنري اثار نندارې ته وړاندې کړل. د دغه نندارتون مسؤلین وایي چې د دغه نندارتون څخه یې موخه د هغو ځوانانو وړتیاوې په ډاګه کول دي کوم چې په هنري برخه کې پر فعالیت بوخت دي. چشم سوم یعنی که فراتر از اون چیزی که میبینی باید احساس بکنی و درک بکنی. زیادتر نوعی از نمایشگاه که ربط داره بعضی از آثارها، یعنی که آدم میبینه یعنی که در جایی که ببینه یک چند ثانیه حدودا یک دقیقه باید احساس بکنه، با رنگ‌ها تعامل بکنه. د هنر برخې زده کوونکي دا ډول نندارتونونه ګټور بولي او په دې برخه کې د لا پاملرنې غوښتنه لري. دوی چې په دې نندارتون کې خپل هنري اثار نندارې ته وړاندې کړي دي د خوښۍ احساس لري او زیاتوي چې د خپل هنر د لا ودې لپاره به نورې هڅې هم وکړي. به نظر من برگزاری همچون نمایشگاه واقعا فرصت و زمینه خیلی خوبی را برای همه جوانان ایجاد میکنه و من خودم که در دنیای هنر تازه مدتی میشه که وارد شدم، با دیدن همچین نمایشگاه واقعا الهام و انگیزه بیشتری گرفتم تا بتونم بیشتر روی هنرم کار کنم و به نظر من فرصت خیلی خوبی برای جوانان هست. کسایی که هنرمند نیستن بیاین ببینن و به هنر رو بیاورن، یعنی چون که هنر یک بخش بسیار یک رشته خیلی عالی می باشه که میتونیم ما عواطف و احساسات خود را بیان کنیم. با برگزاری همچین نمایشگاه های ما میتونیم که آثار خود به نمایش بگذاریم و همه مردم از هنرمندی ما خبردار شوند و از دولت هم تقاضا میکنیم که در این عرصه بیشتر ما کمک کنه. د پیکاسو ګالري تر دې وړاندې هم د 10 هنرمندانو ترمنځ یوه سیالي ترسره کړې وه چې د یاد نندارتون په پای کې د داورانو له رای ورکولو وروسته یې پایلې اعلان شوې. د یادې سیالۍ ګټونکي وایي خوښ دي چې بریا یې ترلاسه کړې او دا ډول هڅونې یې له هنر سره مینه لا زیاتوي او په دې برخه کې د لا هڅونې او زده کړې لامل شوي دي. خب هنر یک چیزی است که اعتماد به نفس انسان را بلند میبره و انسان را قدرت میده و پیام به دختر خانمی است که وقت خود را ضایع نکنن، بیاین کسایی که استعداد دارن روی استعداد خود کار بکنن و استعداد خود را کشف بکنن. وقتی با خبر شدم از این مسابقه خیلی خوشحال شدم. فعلا هم مقامم که گرفتم 2 برابر خیلی خوشحال هستم. این قدم‌های کوچک یک روز در آینده به کشورها معرفی میکنه که افغانستان هم یک از خود هنرمندهای خاصی دارن و میتونن بهترین کارها و بهترین هنرها را داشته باشن و میتونن به جهان معرفی کنه که افغانستان هم هنرپرور است.